الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس الحديث. دروازه ما پوره کو دروازه आवाज کی دروازه आवाज کنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانانو ورونو دی الله د نعمتو شکر ادا کوئ. په شکر ادا کولو سره نعمتونه زیاتیږي او دائم کیږي. په ناشکری سره نعمتونه کمیږي او بالکل ختمیږي. نو یو له لوی نعمتونو نه هغه د رمضان المبارک دا له خیر او له برکت نه ډکه میاشت را رسېدل دي. نن 9 د شعبان ده او غالبا د سحکاری موږ امید لرو چې سبا ته ان شاء الله اول د رمضان وي. البته هوا خرابه ده که چیرته میاس په نظر رانسی نو بیا به کېدای شي سبا د شعبان وي، بل ورځ به بیا اول د رمضان وي. خو غالبا د سل علامون احکاری لمیاست نه سنن به دا میاس په 9 وي او سبا به ان شاء الله اول د رمضان وي. نو که سبا وي که بل ورځ وي الله دې په خیر او عافیت سره موږ تاسو ته راورسوي. دوستان ورونو د الله د رسول په اتباع او پیروي کې ډېر لوی خیر ده. واقعا چې سړی د الله د رسول تابعداري وکړي نو روحي طور سره انسان ته سکون او اطمینان پیدا شي. ځکه سړی پوه شي چې ما یو عمل وکړ هغه د الله د رسول عمل او د الله د رسول په اعمالو کې لوی خیر ده. نو یو سړی چې له خیر نه ډک یو عمل وکړي طبیعي طور سره د انسان په روحیات باندې ډېر ښه اثر کوي. نو د الله د رسول دا عادت مبارک و چې کله به د شعبان اخره ورځ و یعنی نن ورځ به وه. دوستانو ورونه ما تاسو ته بیا ویلي موږ حتی الوسه کوشش کوو چې په خپل وخت کې امق وخت کې هغه مناسب خبره وکړو. دې ته وایي فصاحت او بلاغت. د عربي زبان په اصطلاح کې فصاحت او بلاغت لوی مقام لري. هر هغه خبره چې په فصاحت او بلاغت اوسي هغه مخاطب ته ډیره ښه رسیږي او ښه تاثیر کوي. او چې په خبرو کې فصاحت او بلاغت نه وي نو دا مخاطب ته رسیږي هم نه او مؤثر هم نه تمامي. او فصاحت او بلاغت وایي دې ته ډېر بحث لوی علم د مستقل زمونږ علم د علم معانی موږ ورته وایو. په دې کې مختصره فصاحت او بلاغت دې ته وایي چې د خلقو د سوي سره برابر د حالاتو او د وخت سره مناسب خبره وزي. دې ته وایي فصاحت او بلاغت. نو نن ورځ د شعبان اخیری ورځ په دې ورځ باندې الله د رسول عادت مبارکو صحابه کرام ته به یو خطبه ویله، اوږده خطبه به ویله او په دې خطبه کې به د رمضان د راتللو او د رمضان د وخت فضایل بیانول. د رمضان د راتللو او د رمضان د وخت د میاشتې د رمضان د کې به چی کې بیانول فضایل او بهتري به کې بیانول. د ورور په حیث زما یو خبره واورئ. کله کله علماو هم خبره ګډه وډه سي او له عوامو نه خو ګډه وډه سي. یو موضوع باندې بحث کیږي خو سړی دقیق نه پوهېږي چې دا موضوع د چی سره ارتباط لري. یو دوستانو فرق باندې پوسټ چې موضوع د نه ګډه وډه نه شي بیا در باندې خلط راځي بیا سړی په خبره ښه نه پوهېږي. یو د رمضان د دې میاشتې فضیلت د دې وخت فضیلت او بهتري ده، دا ځان ته بحث ده. یو په دې میاشت کې اعمال دي لکه روزه نیول لکه تراویح کول، دا ځان ته عمل نه د دې ځان ته فضایل او بهتریان دي. دلته موضوع ګډه بیانېږي. کله کله یو عالم ودرېږي یوه خبره د رمضان د وخت فضیلت بیان کړي، بیا یوه خبره د روزې د فضیلت. هغه خلک ښه پوه نه شي په دقیق موضوع باندې. نه، باید موږ ته دقیق پوه شو. سره ووایي یو د رمضان د دې وخت فضیلت ته د الله په نسبت باندې یعنی له اول د رمضان تر
د رستم د رمضان دا وخت، دا شپه او ورځ، دا هر ساعت، دا هر دقیقه هیڅ فضیلت داره. دا ځان ته بحث ده. او یو په رمضان کې دنه روزه نیول، عبادت کول، دا څه فضیلت لري، دا څه دي، دا ځان ته بحث ده. نو نن مونږ د الله د رسول د پوره اتباع په نیت باندې په رمضان کې د اعمالو بحث نه کوو چې په رمضان کې عمل څه بهتري لري. صرف د الله رسول په دغه ورځ باندې صحابه کرامو ته اوږده خطبه یې ویلې او په دې خطبه کې د رمضان د دې وخت فضیلت او بهتري بیان کړي. نو ما سره د الله امداد وکړي چې د الله د رسول هغه هوبهو الفاظ تاسو ته زه تلاوت کم او بیا یې صرف ترجمه وکړم. نو زه د الله د رسول هغه اوږده خطبه چې په دغه ورځ یې صحابه ورته ویلې هغه هوبهو تاسو ته څنګه چې زما په وس کې وي چېرته د الله د رسول هوبهو، دا سوال نه پیدا کېږي. ما وګوره او رسول وګوره، خو د بشري طاقت په چوکاټ کې به د الله د رسول هغه خطبه تاسو ته تلاوت کم او بیا به صرف ترجمه وکم، تفصیل بحث به نه کوم. تفصیل او بحث زموږ پلان تیار ده، الحمدلله. رئیس صاحب عمومي راغلی، د هغه منظوري ته انتظار رسي. هغه ووایي چې اوکې بس موږ به انشاءالله هغه ولایتو ته هم تقسیموو او تاسو به انشاءالله د هفتې پر ورځ باندې ابلاغوو چې رمضان کې موږ څه بیانوو، رمضان کې درسونه شي، دا مکمل بیان را روان ده. نو نن صرف هغه حدیث تاسو تلاوت کوم او صرف ترجمه یې کوم، بس صحیح شو انشاءالله. اوس واګونی صحیح. سلمان فارسی تاسو خو پیژنئ رضی الله عنه، جلیل القدر صحابي ده، الله دې په قبر رحمتونه نازل. هغه وایي چې د الله رسول د شعبان په آخره ورځ باندې موږ ته یوه خطبه وویلې او په خطبه کې داسې وویل. اوس به دا حدیث ټول تاسو ته په عربي الفاظ ووایم او دا ځکه تاسو ته ټول وایم. د ما په زړه کې زما ایمان دا وایي چې راځئ موږ خو د الله د رسول اتباع خو تر یو حده عملي کړو که نه. یو وارې به ډایرکټ د عربي الفاظ تاسو ته ووایي، بیا به یې څه وکړو، ترجمه وکړي. نو امید لرم چې څه نه څه د الله د رسول اتباع موږ تاسې کړي وي. ووایه یا الله په دې کې موږ پوره متبعین بندګان وګرځوئ. نو عن سلمان فارسی او دا حدیث ابن خزیمه، امام بیهقي او نورو ګڼو معتبرو د احادیثو چې کوم کتابونه دي ټولو نقل کړي ده، خو بنیادي مقصد ابن خزیمه او امام بیهقي رحمه الله دې دواړو نقل کړي ده رضی الله عنهما. نو دوی څه وایي؟ عن سلمان الفارسي رضی الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريدا وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه الرزق، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوزي شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فأكثروا فيه من 4 خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه،
واما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما او كما قال عليه الصلاة والسلام. دا حدیث دی الله رسول د شعبان په دغه ورځ باندې صحابه کرامو ته ابلاغ او موږ تاسو ابلاغ وکړو. الله دې زما دا ابلاغ ستاسو دا اوریدل په خپل دربار کې قبول ومني. اے الله په 15 صدۍ کې مونږ یو ستاسو رسول هغه خبره چې 1500 کاله مخکې ستاسو بندگانو ته کړې وي. یا الله مونږ خپل وس مطابق دغه بندگانو ته وکړي. اے الله زمونږ دغه ابلاغ او دا رسول په خپل دربار کې قبول کړي. د دې حدیث څومره محتوا او مسؤلیت او څومره معانی پکې دي، یا الله په دې باندې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب. اوس راځه په دې حدیث کې الله رسول څه بیان کړي. سلمان صاحب وایي دی الله رسول شعبان په اخره موږ ته یو خطبه ویله او داسې ویلې فقال ایها الناس ای خلقو قد ظلکم شهر عظیم. په تاسو باندې سورې کوونکی ده، یعنی را روانه ده. دا معنا خو شعبان د راغلی خو نه رمضان خو سبا ته راځي. قد ظلکم شهر عظیم مبارک. په تاسو باندې نږدې داسې سورې کوونکی ده یو میاشت ډېره لویه او ډېره بابرکته. شهر عظیم مبارک، لویا او بابرکته میاشت ده. دا څنګه میاشت ده؟ شهر فیه لیلة القدر. دا داسې میاشت ګورې ټول د میاشتې صفت کېږي، میاشت د اعمالو صفت نه کېږي. زما خبرې ګور یاد دي که نه؟ شهر فیه لیلة القدر، دا داسې میاشت چې په دې کې د قدر شپه ده او د قدر شپه غوره ده له څه شي نه؟ خیر من الف شهر. له زرو میاشتو عبادت نه څنګه ده؟ غوره ده. جعل الله صیامه فریضه، په دې میاشت کې الله روزه فرض مقرر کړي. وقیام لیله تطوعا، او د شپې ودرېدل الله ته څنګه کړي؟ دا نفل مقرر کړي. د ورځې د روز رمضان را فرض ګرځانیده و در شب برای رب جل و علا استدعا شدن نه چی کرده؟ نفل ګرځانیده. من تقرب فیه بخصلة من خصال الخیر، هر کسی که در رمضان یکی از کارهای خیر را بکند کان کمن ادى فریضة فیما سوا، ثوابش اینقدر بزرگ است که غیر از رمضان تو یک فرض ادا کنی، ثواب فرض که چقدر بزرگ است، یک کار عادی در رمضان یک ثوابش است مثل ثواب فرض. و من ادى فیه فریضة، کسی که در رمضان فرض ادا کرد کان کمن ادى 70 فریضة فیما سوا، این طور ثوابش اینقدر است که غیر از رمضان 70 فرض که تو کنی یک قدر ثوابش دم یک فرض است. او اگر زکات باشه، او اگر نماز باشه، او اگر هر چیز باشه. و هو شهر الصبر، این ماه چی است؟ صبر است. صبر چی اهمیت داره؟ و صبر ثوابه الجنه. خود رسول الله میگه صبر بدلیش چی است؟ جنت است. یعنی صبر یک چیز عادی نیست، اتومات انسان به کجا میرسانه؟ و این ماه صبر است. و شهر المواسات، این ماه همدردی و خیرخواهی است. ماه چیست؟ مواسات میگه همدردی. تفسیر براتون میکنم ان شاء الله در روزهای آینده. شهر المواسات، این ماه چی است؟ ماه همدردی و تعاون است. و شهر این ماه است یزاد فیه رزق، که خداوند جل و علا در این ماه رزق مؤمنان را چی میکند؟ فریمان میسازد. والله ما قسم میخوریم که عملا ما شما کلی موجودیم، اما چیزایی که در غیر رمضان بسیار با محنت برای ما نمیرسه، در رمضان بسیار با سادگی برای ما چی بشه؟ میسر بشه. من فطر فیه صائما، کسی که در این ماه روزدار را روزی سر شکستان کان مغفرتا لذنوب و عتق رقبته من النار. اجرش چی است؟ صرف روزدار را روزی سر شکستان دی، این سبب مغفرت تمام گناه و سبب آزادی ازادش جهنم. یک به شکستاندن چی؟ روزدار روزه کردن. و کان له اصل اجره، اما روزدار که چقدر روزه گرفته و که خداوند برش چقدر اجر میده، اما اجر برای ازوم میده، ازوم کم نمیکنه، اما اجر به میادم میده که کسی روزی سر بشکستان. و کان له مثل اجره، به میادم که روزدار روزیش شکستان، له مثل اجره، به مثل اجر امر روزدار، من غیر ان ینقص من اجره شیء، بغیر از که اجر از چیزی کم نمیشد. خود چقدر که او مستحق اجر است، اما که اجر خداوند برای کی میده؟ کسی که روزیش شکستان.
صحابه کرام خب بسیار جذباتی بودن. بگوین خداوند رحمت الله سرش نازل کنه. قال صحابه گفتن ای رسول الله لیس کلنا نجد ما یفطر به الصائم. ما خو غریب مردم هستیم، یک چیز نداریم که روزدار روزه سرش بشکنانیم. یعنی چه پلاو نیست، مرغ نیست، گوشت نیست، چی کنیم؟ ما خو غریب مردم هستیم. لیس کلنا یجد، ما خو پیدا کردن نمیتونیم آن چیز را که روزدار سرش چی کنیم؟ سرش بشکنانیم. قال رسول الله صلی الله علیه و جوابش گفت یعطی الله هذا الثواب، امی ثوابی که آل ذکر شد کسی که روزدار روزه را بشکنانه، کدام ثوابی که سبب مغفرت و سبب آزادی جهنم و تمام اجر روزدار، امی سبب یعطی الله هذا ثواب، امی اجر الله میتا لمن برهان کسی فطر صائما که کسی روزدار روزه سر بشکنانه بچی علی مزقه لبن، به یک قرط شیر نه، به یک قرط پنیر نه، خو قیمت است د چیزای سپید ما ارزانه بگوید. دوغ ماشاءالله. لبن در اصطلاح نو عربی دوغ میگن، حلیب شیر میگن. ما و شما در اینجا چون که با عربی ناشنا هستیم، ما و شما لبن چی میگیم؟ شیر نه، لبن. لبن اصلا چی است؟ دوغ است. خداوند همی تمام اجر میته که سر روزدار یک قرط دوغ خوراندی. دوغ واقعا در جای پیدا میشه. شیر و قیمت است و قیماغو بود صحیح بلیازی. خود ما غریب مردم دسرا میشه قدر تنخواست گرفته، قدر معاش است. کجا شد؟ یعطی الله هذا ثواب، امی ثواب خداوند میته لمن بری آن چا کسی که فطر صائما که روزدار روزه سرش بشکنه علی مزقه لبن، به یک قرط دوغ، او علی تمرة یا به یک خرما. ایران گمش که خرما هم نمیشه پیدا، مرد سرم از غریبی مردن بیچاره. علی شربت ماء، به یک قرط آب ساده. آب ساده را برای روزدار بتی روزی سرش بشکنان. در من دسترخوان که شیشتی امی گلاسا که او انداخته بود، یک گلاس بگی باید را صرف ما بگی. امیرم که به من یاد دادی خداوند امی تمام ثواب اجر برتان. یک قرط لسی باشد، دوغ باشد، یک خرما باشد، خرما نباشد، یک قرط چی باشد؟ آب ساده. این خداوند برش میده. یا الله نصیبی ما بگردن. تفصیل میکنم، تفصیل مانده کلی چیزا از خب فقط ما نقشه را جور میکنیم. و من سقا فیه صائما، کسی که در روزدار را با آب سراب کرد، سقاه الله، خداوند این را سراب میسازد. من حوزی، از حوز ما، شربتا ایتر شربتی لا یظمأ بعدها ابدا، بازی تشنه نمیشه حتی يدخل الجنه، تا که کجا داخل شود. بگوین یا الله نصیب ما بگردان. روزدار سر با آب چی کدی؟ سراب کدی. پیغمبر اسلام میگه حوض کوثر من نیست، خداوند همین انسان از حوض کوثر ما اقدر شربت میته که تا که جنت داخل نشوی باز تشنه نمیشه. و من خفف عن مملوکه، کسی که در رمضان زیر دست خود، مزدور خود، کارمند خود کمی کار سرش چی کرد؟ کم کرد، تخفیف کرد، ساعتهای کار کم کرد، یا عمل کار چی کرد؟ کم کرد. غفر الله له، الله برش تمام گناه ها را معاف میکند. و اعتقه من النار، و این از آتش جهنم چی میکند؟ خلاص میکند حتی یدخل الجنه، تا که کجا داخل شود. و هو شهر اوله رحمه، این یک تر یک ماه است که اول دهیش چی است؟ بگوین رخیا در این رحمت است. و اوسطه درمیانه دهیش چی است؟ مغفرت. تفصیل میکنم برایتان ان شاء الله که خداوند عمر داد. و آخره عتق من النار، دخی آخرش چی است؟ خلاصی از آتش جهنم. خیلی چی بکار است؟ اقدر فضایل کی وقت دارد. در این ماه بهترین اعمال چیست؟ افسوس که کسی نمیدانه. افسوس نمیدانه کسی. حدیث پیغمبر کس خبر نیست. در این ماه که اقدر فضیلت دارد، بهترین اعمال در چیست؟ رسول الله می فرماید فاستكثروا فیه من 4 خصال. در این ماه 4 خوی و عادت، 4 عمل چی کنین؟ زیاد کنین. چند عمله؟ 2 عمل خصلتین ترضون بهما ربکم. 2 ایتر عادت، ایتر خوی است. اگر شما را زیاد کردین خداوند شما راضی می شود. و خصلتین لا غنا بكم عنهما. 2 ایتر خصلتی است. اگر شما در رمضان او را زیاد کردین، شما برای از 2 خصلت ضرورت دارین که باید چی کنین؟ او را برای خود بخواین.
دو خصلت است اگر کدین خدا راضی می شود. دو خصلت است که شما برای چی دارین ضرورت دارین. اما الخصلتان اللتان هر چی هم دو خصلت ترضون بهما ربکم که شما با دو خصلت خدا را از خود چی میکنید بگوید راضی میشید. او کدام خصلت است؟ فشهادت ان لا اله الا الله و تستغفرونه او از الله مغفرت خواستن. یعنی در رمضان کلمه شهادت بسیار گفتن، کلمه طیبه بسیار گفتن و بسیار استغفار و الله بخشش خواستن. این دو خصلت است که سرازی خداوند در رمضان چی می شود؟ بگوین بسیار. خداوند نصیب ما و شما کنه، خداوند توفیق بر. این در تفصیل میکنم، برای تفصیل نمیکنم. و اما الخصلتان اللتان اما دو خصلتی که لا غنا بكم عنهما که شما از اون مستغنی نیستین، یعنی مجبور هستین برید. او چی است؟ فتسالون الله الجنه، در رمضان از خدای خود جنت بسیار بخیر. و تعوذون به من النار، و در رمضان پناه از جهنم بسیار بخیر. در رمضان سوال جنت بسیار بکنین و پناه خواستن از چی؟ این دو خوی و عادت است که انسان به چی دارد؟ دارن ضرورت نیست که خداوند ما و شما را به جنت داخل کنه و از جهنم چی کند؟ خلاص کنه. رواه ابن خزیمه و البیهقی و غیرهما او کما قال علیه الصلاة والسلام. ابو الحضار محترم، عین یامو الفاظ، عین یامو کلماتی که رسول الله از دهان مبارک خود دمی روز کشیده بود، ما مطابق توان و طاقت برای شما گفتم و با پشتوش یا بدریش نسبش چی کردم؟ ترجمه کردم. آل در پرتوی امی حدیث و دیگه حدیث متعدده انشاءالله که پلان ما منظور شد. سر شنبه انشاءالله فضائل ماه رمضان، خصوصیات ماه رمضان، فواید ماه رمضان، احکام مربوطه ماه رمضان و در احکام مربوطه روزه گرفتن، احکام است، مستقل احکام است. و همچنان فواید ماه رمضان، در رمضان روزه گرفتن چی فایده داره، فوایدش. و همچنان خاص بالخصوص فضائل اعلای دهه آخری ماه رمضان انشاءالله در مابین ماه رمضان برای شما چی می شود؟ تشریح و ارائه می شود. دعا وکړئ یا الله په دې خبرو باندې مونږ ته د ټولو ته د عمل کو توفیق نصیب کړي. یا الله مونږ ته رمضان په خیر او عافیت سره راورسوي. یا الله مونږ ته رمضان په خیر او عافیت سره راورسوي. او د رمضان او زمونږ په مابین کې یا الله هیڅ قسمه مشکل نه پیدا کړي. یا الله په رمضان د حق د ادا کولو، په رمضان کې د برکات او د لاس راوړلو لپاره موږ ته پوره توفیق نصیب کړي. موږ ډیر کمزوري، یا الله د سری مې کارکونان ټول کمزوري دي. یا الله موږ ته د صحیح عبادت کولو توفیق موږ ته نصیب کړي. هغه عبادت باندې یا الله سے تر رضا کیږي او تا ته موږ په اسانه باندې درسوي او موږ په اسانه جنت نه نباسي. یا الله په رمضان کې هغه اعمال موږ ته اسانه کړي او تر اخر د رمضان یا الله په عبادت باندې مال اعمال کې موږ زمونږ په عمل نامو کې چې څومره کمیان دي یا الله د رمضان په برکت سره زمونږ عمل نامې ډکې کړي. یا الله زمونږ عمل نامې ډکې کړي. د دې میاشتې چې څومره فضایل دي یا الله موږ ته پکې پوره حصه رسید کړي. وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.